سلامونه او احترامات په خیرونه. خدای دې وکړي چې ټول به رک روغ او د صحت په جامو به سنبال وی. ټول ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ځانګړي سلامونه هغو ملګرو ته چې د تږو چینې ادبي خپرونې ته منتظره ول، په تمه ول او چې خپرونه به کله پیلیږي. خپرونه دا د پیل سوله او زه خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم او د ټولنیزې میډیا بیا د فیسبوک له لارې تاسو ته یو ادبي خپرونه وړاندې کوم، په دې خاطر چې هم ستاسې ادبي تنده ماته سي او هم زموږ ادبي تنده خړوبه سي. نو خوشبختانه نن را سره ګران همکار او خوږ ژبی ترنم ویونکی تکړه ژورنالیست ښاغلی بخت جمال کریمي صاحب چې تاسې ټول یې له نوم سره، له څیرې سره، له غږ سره پوره اشنایي لرئ او د هغه د ترنم خواږه تاسو څکلي دي، ستاسو تر غوږو در رسېدلي دي او ډېر ملګري یې مینهوال دي. د ملګرو په غوښتنه مو نن ښه وګڼله چې ښاغلی بخت جمال کریمي خپرونه کې میلمه کړو، د ده په ژوند، شاعرۍ، ژورنالیستیکي فعالیتونو او د ژوند په جالبو خاطرو یې ورسره خبرې وکړو. دې سره څنګ کې نو ښایسته زمزمې به هم راته وکړئ، ترنمونه به هم راته وکړئ. ځینې ملګري که پوښتنې لري په فیسبوک لارې کومنټ کې دې شریکې کړي، زه به پوښتنې یاداشت کوم، د ملګري نوم به اخلم، ورته چې څوک پوښتنه لري. ټول ملګري ستړي مه شئ، ټول په خیر راغلی، ټولو ته هرکلی وایم، د ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام وایم. زه ډېر خوشحاله یم چې ستاسو په چوپړ کې یم. موسازی صاحب ستړی مه سې، ته هم په خیر راغلی، هرکلی کوم درته. نو خدای مو راوله، ټول راسئ په خیر. یوه یادونه سې لایف زه هیله لرم چې لایف شیر کوئ او له ملګرو سره یې شیر کوئ، تر څو ملګري هم نور خبر سي او هغوی هم راسي برنامې ته، برنامه را سره په شریکه واوري. ستاسو په شیر باندې هم زه سپورټ کیږم، هم برنامه سپورټ کیږي، هم به مو ملګري دلته په دغه بنډار کې را سره زیات وي. نو د ټولو سلامونو ته یو ځل بیا وعلیکم السلام وایم. زه کریمي صاحب ګورم چې داره واخلمه. نو خدای دې وکړي چې کریمي صاحب تیار ریکویسټ هم راکړی او زه دلته اډ کړمه چې کیسه را لنډه سي هسې ښه راځي. نورو ملګرو کومنټونه هغه کړي دي خو د کریمي صاحب نشته فکر کوم. ښه خیر، زه به یې را پیدا کړم، دلته مجبوره یم. نو اوس څنګه را پیدا کړم؟ ښه کله دا سوشل میډیا کې نو بیا برنامه چې لږه سختېږي په دغه خاطر باندې. ښه، کریمي صاحب نادره کوي. نو که زما غږ اوري نو کریمي صاحب ته خو راځئ او ریکویسټ وکړه چې زه تا راواخلم. نو نه پوهېږم کریمي صاحب خو نه ده راغلی اوسه پورې. کریمي ښه، نور ملګري ډېر راغلي دي خو د کریمي صاحب درک نسته پکې. لایف ته ناست ده دونه ښکاري ماته چې دغه سیستم باندې پوه سي سړی لږ ښه ده. زه ستاسو ټولو په لیدو خوشحاله یم. زما دغه ټلیفون ده، دغه زه راواخلم چې کریمي صاحب سره تماس ونیسم. ډېره مننه عادل صاحب، کور ودان خوشحاله اوسئ، چې لایف مو شیر که، کور مو ودان ژوندي اوسئ. زه کریمي صاحب لږ را پیدا کړم، ورته به ولیکم چې کومه یې. دلته خو ماته نه ښکاري. نورو ملګرو د خیر وي چې ټول راغلي دي، کورم ودان. ښه، زه منتظر یم څو دقیقو کې به انشاءالله راواخلم. دلته لایف ته نه پوهېږم چې ریکویسټ نه ده راغلی، ریکویسټ یې راسي او یا کومنټ یې راسي، انشاءالله زه پیدا کوم په اسانۍ سره. بیا بیا مې یو ځل چیک کوم، دلته ما ورته پیام هم وکړه. هغه پورې خیر ستاسو سپورټ به راسره وي چې تر څو زه کریمي صاحب راواخلمه
بیا به نو ستاسو نوبت وي ښایسته ښایسته زمزمې به انشاءالله درته وکړې د ژوند ډېرې جالبې کیسې دي ډېرې کیسې داسې دي چې تاسو ترې خبر نه یې زه به تاسې بیا خبروم له خیره ښه کریمي صاحب کومه یې ستاسو کومنټونه به ټول ولم زلمی تنها صاحب عجبګل لوګری رفیع الله یاسین ورور مسعود ورور ټول ستړي مه شئ ټول په خیر راغلی او زه خوشحاله یم چې زما ملتیا کوئ او ستاسو کومنټونه به زه وایم حتما به یې وایم بخ جمال کریمي دغه دیلی کومنټ راغی ښه کریمي بخ جمال داسې نو ښه لایف ته ناست یم دلته نو نه پوهېږم چې کریمي صاحب ولې نه راخیستل کېږي که اوس میله را پیدا کړم انشاءالله را پیدا مې که سړی نو خدای دې وکړي چې اوس را سره اډ سي دغه سوشل میډیا کې یو دغه مشکلي بیا کله کله میلمه بیا دغسې میلمه مشکل سره یې کوربه مشکل سره یې دواړه مشکل سره یې نو نبی الرحمن شفاق ورور تاسو ستړي مه شئ مجنون ورور تاسې ستړي مه شئ په خیر راغلی زارکلی کوم درته خو که چېرته اخوا نه هغه اوس یې ډېر ښه راځي ډسیبل څه که نه پوهېږم کریمي صاحب زه تاسو راخلم د تاسو صرف همدې لایف کې واوسېږئ تاسو ته خپله راځي ډېر به ښه راسي تاسو یو اکسپټ ووهئ تاسو ته راځي نوټیفیکیشن هم راځي هلته درته علامه هم درکوي نو ډېر به ښه سي او که تاسو ریکویسټ وکړئ دغه لاندې برخه کې وګورئ دلته د ریکویسټ علامه ده تیاره دا نو بیخي ښه راځي ګران افغان صاحب ستړی مه شئ په خیر راغلی واجد ورور ستړی مه شئ اقبال شفاق صاحب تاسې ستړي مه شئ ساده هلک تاسې ستړي مه شئ ریاض بهشت تاسې ستړي مه شئ په خیر راغلی هرکلی کوم درته لکه چې دا جنجال لږ ووت څه نو تاسې لږ حوصله مه بایلئ نو راسره اوسئ کریمي صاحب ستاسو له طرف نه یو ریکویسټ وکړئ چې ډېر ساده راځي ډېر ښه راځي ښه دا پروسه لکه چې وځنډېده کامران عزیز صاحب تاسو هم ستړي مه شئ په خیر راغلی ساده هلک شکر الحمدلله ښه یم خوشحال صاحب منتظر یو جاوید سهراب لیکلی ستوری عبدالرحیمزی صاحب تاسې ستړي مه شئ چې اوس کریمي صاحب څوک پوهېږي چې ریکویسټ ماته وکړه دلته نو خیر دی اوسې کریمي صاحب هم لګیا دی هغه ما نه ډېر تشویش کوي هغه بیا ما نه ډېر تشویش یې بیخي زیات ده دغه نور ملګري د ریکویسټ نه کوي کیدای شي که کریمي صاحب ته نوبت زر ورسي که د ملګرو ریکویسټونه زیات دي او دا نه راخیستل کېږي بیخي لایف نه کریمي صاحب ته لکه چې لایف کې نه یې زه نه پوهېږم زه خو دلته تا ګورم
او ریکوست مې سند کا نو زه وګورم کومه ده وګورم نه دوه کسو ریکوست راغلی ده نشته یو د سباون صدیقي ده بل د میر حیدر حاتمي ده همتي ده او ساده هلک دغه درې ملګري دي نو که ته کوشش وکړې فکر کوم وباسي حتما کېږي ولې به زنګ پسې وکړه نه پوهېږم چې اوس ما غوښتل چې تصویري راسي چې ملګري را سره سي زنګ اسانه ده سوري عبدالرحیم صاحب نو زه وایم چې دلته راسي دا به بیخي ښه سي هغه ملګری لیکي وایي سندریزه دمه واخله زه ملګرو نه یوه هیله لرم نن تنا زه غواړم چې کریمي صاحب را سره پروګرام کې وسي هغه به واورو موږ به ورته غوږ سو داسې به ډېر ښه راسي ښه زه خیر زه به هغه پورې نور ملګري راخلم تر څو کریمي صاحب راځي هغه به راخلم او خوشحال صاحب ته یو ترانه وکړه کاش کې دومره تکړه وه زما درته شروع کړم ښه زه به نور ملګري هغه پورې راواخلم چې کریمي صاحب راسي نو زه نه پوهېږم چې اصلي ستونزه څه وه او ذبیح الله ورور سړی مه شئ وخت په خیر سلامونه احترامات میمونه اظهار الله هیله ده چې روغ والله که کریمي صاحب فیسبوک ورژن زوړ وي هغه د نوی کې اپډیټ دي سلام ورور سړی مه شئ تصویر خو دې نشته والله چې دلته برق نشته اظهار الله دا چې در سره جین شوم د احساسات نه یعنې ډکې شوي دي واقعا در سره د زړه نه مینه لرم اظهار الله ستا په نشتون په افغانستان کې واقعا دومره وژړولم لکه اولاد چې مور پسې ژاړي هیله کوم ورور خدای تاسې ژوندي لرئ په خیر راغلی ستړي مه شئ زه هرکلی کوم درته د خپل ځان تعارف په اړه لنډ ډول ووایه چې ملګري تا واوري تا وپېژني ولې نه اظهار الله زه ذبیح الله همدرد یم د کابل نه بس تاسو سره یم اگر چې ستاسو ډېر سرسخته مینهوال یم تل کامیابه بریالي اوسئ اظهار الله هر څه خو به دې هیر شي خو ستا هغه جادوګر غږ ستا هغه جادوګرې شعرونه ستا هغه چې واقعا د یو ځوان د ټول پښتنو ملت هغه چې د ادب د نړۍ چې څوک مینهوال اوسېږي بلکې د هر څوک یې که نه ستا دا جادوګر غږ واقعا یو احساس چاته ورکوي یو هغه ورکوي که نه چې د بدن ویښته حتی اوچتوي نو زه درته کوم احساس تا ته بیان کړم د اظهار الله مینه دې کمه مه سه مینه دې لا هم نوره ډېره سه همدرد صاحب ډېره مننه خدای تا ژوندی لري نو مهرباني غوږ یو درته څه به درنه واورو ملګري نور هم په تمه دي ټول به نوبت راواخلو تر څو کریمي صاحب راخلو ولې نه قربان بیخي به ښه دي اورو دی په سر سترګو ولې نه ډېر سراسره نه دي خو دغه درته وایم سپېشلو کې د تا ته ډالۍ وي او بیا د ګل اورېدونکو ته وایي چې تا به کور ته راولم رڼا ته به دې کښېنمه اظهار لالا تا به کور ته راولم رڼا ته به دې کښېنمه او دا به ځان ته وغواړم
تا ته ودې کښېنمه. آها او وی که لالی مې وی که خدای مې لالی راکړو لږې پیسه داره کړم. اسحار لالا خدای که مې لالی راکړو لږې پیسه داره کړم. غمه تا به ګډ کړمه ګډا ته به دې کښېنمه. واه واه او اسحار لالا دغه بیت د سپیشلو کې تا ته ډالۍ ووی ستا د جدایۍ عذاب به دغسې اسانه کړم. آها ستا د جدایۍ عذاب به دغسې اسانه کړم. تصویر به دې ایډیټ کړمه څنګ ته به دې کښېنمه. تصویر به دې ایډیټ کړم او څنګ ته به دې کښېنمه. اظهار لالا بس مسافرۍ شېبې دي الله پاک په خیر خپل وطن ته راوله. دا چې زه کله تاسو احساسومه یعنې واقعا نو زه درته څه ووایم چې یعنې زه ډېر درد تشخیصوم. زه ډېر هغه کېږم یعنې کومه مینه چې تاسو ته ډېره مننه هغه به تاسو ته دومره څوک در نه کړي. واخیسته نو تا نه ډېره مننه. کور ودان سمالتیا دې را سره وکړله. صافی صاحب تاسې ستړي مه شئ. پرویز صافی را سره دی نو له هېواده اوس فعلا په دې اړه نه غواړم څه ووایم که چېرته ده او چېرته نه ده. ډېره مننه تاسې نه. همدرد صاحب ستاسو دغه اړیکه قطع کوي. زه به کریمي صاحب راواخلم. ستا کور ودان ستا مینه دې لا ډېره سي. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. قربان صدقه مو شم. د غږ اورېدو نه مو بلها ډېر خوشحاله. I love you. bye bye. ډېره مننه. love you too. ډېره مننه. I love you. ما د پرویز صافی صاحب زه ماما وایم هغه ډېر ویلي. کریمي صاحب سړی مشه په خیر راغلی. هرکلی کومه دا کمره دې که دغسې کښې نو بیخي به ښه سي. موږ ته به مکمل ښکاره سي او دغسې دا به بیخي ښه سي. او حکیمي صاحب تاسې هم ستړي مه شئ. نقیب عاطف صاحب تاسې هم ستړي مه شئ. دا کریمي صاحب کوم بختور د حکیمي صاحب چې څنګه ولي کریمي صاحب لایف ته راغی دغه د سیده پای تاسو هغه نه مخکې نه وه لکه تاسې مشوره کړې وه چې تر څو حکیمي صاحب نه یې تم نه راتللی. صافی صاحب یو ځانګړی سلام درته. آماده شوې په خیر؟ والا لږ خو آماده شوم. سلام خوشحال صاحب تاسې ته همداراز د تګو چینه ادبي خپرونې ټولو درنو لیدونکو ته ملګرو ته د زړه له کومې سلامونه کوم. تمه دا ده چې ټول به ښه وئ روغ و جوړ به وئ او د ژوند شېبې به در باندې داسې رنګینې تېرېږي. هغه ملګري چې انتظار شو تاسې انتظار شوئ ډېره زیاته بخښنه غواړم. دلته جوین کېدنه نه پوهېږم ستونزه څه وه. ما څو ځلې ریکویسټ وکړم نه دغه کېده بیرته به چې ما ته میسج راغی جوین کېدنه نو دغسې ستونزه پکې وه. خو کله داسې کېږي او ټول ملګري درته سلامونه هم کوي. ښه راغلاست یې درته وویلې. پرویز صافی صاحب دا مهال لایف ګوري هغه هم درته سلامونه کړي دي. مسافر هلک ښاغلی عبدالستار حکیمي دا هم درته سلام کوي. بس د ټولو سلامونه ومننو. له ټولو مننه. له تا ځانګړې مننه چې د ملګرو سره دې رايوځای کړی یم او هغوی چې همدا شېبه موږ څاري موږ ویني ټولو ته دې سلام وي. پرویز زموږ ماما ځانګړی سلام دی ورته. همداراز فرید الله مسافر لالا دې سلامونه یې کړي دي کور ودان. اوس که دلته نومونه اخلم فکر کوم چې همدا به وکړو نو بیا به ملګري وایي چې تا خو هېڅ هم ونه ویل هېڅ کیسې تاسې ونه کولې. ډېر څه به اورو. یوازې بخجمال کریمي چې ملګري پیژني سي دی د راډیوي پروګرامونو یو ښه پریزنټر یو ښه پروډیوسر ده. الله پاک یو ښه غږ ورکړی ده. ښه شاعر ده. په لیکوالۍ کې اصلا خبرې نه کوو. هغې نام خدا بیخي ښه دي. دې نه علاوه د کریمي صاحب په اړه چې موږ نه پوهېږو غواړو چې زه هم پوه سم او دوستان هم پوه سي هغه څه دي هغه کوم هنرونه نور لري دی. والله زه خو چې کله کېنم زه وایم چې زما هېڅ هم نه دي زده. یوازې دا څه چې کوم دا فکر کوم دا زما د ژوند مجبوریت دی چې کوم یې ځکه زه به ورته اړتیا ګورم ځکه یې کوم. یوازینی څه چې زه ورسره ډېره زیاته مینه لرم زه یې له زړه نه پالم هغه زما د خپلې مسلکي برخه کې کار دی او هغه مسؤلیتونه چې پکې راسپارل شوي هغه دي چې ما ورته هېڅکله هم د مسؤلیت په سترګه نه دي کتلي. سره له دې چې په دې پوهېږم چې مسؤلیت مې دی خو په خاصه مینه باندې مې مخ ته وړې. او بل له ترنم سره مینه ده. د ادبي بنډارونو په جریانونو کې ګډون دی.
له ملګرو سره ناسته ولاړه د هغه څه دي چې زه پې باندې ډېر زیات خوشحاله کېږم. او زه به نور تاسو ته څه ووایم، تاسې اورېدونکو سره خوشحاله اوسئ. وړاندې کریمي په صاحب، عکس کې مې کریمي لیکلي صاحب. دي، ممکن سټارټ کې مو خبرې پرې باندې کړي. ما پیل کې یادونه وکړله ستاسو په اړه. زه غواړم خپلې پوښتنې مختصرې وکړم، لنډې وکړم، ځوابونه هم لنډ واورم او غواړم چې ډېر څه له تا واورو او تا ته به غوږ کېږو. ملګري ټول په تمه دي، ځینې ملګري چې مسافر دي د اروپا نه، د اسیایي هېوادونو نه چې راسره دي، له افغانستان نه چې لرې دي، دوی ټول غوږ دي او دوی دغسې یو موقع له الله پاک غواړي. نو خوشبختانه چې نن زموږ دعوت ته ومنه او ته راسره یې. کریمي صاحب، د شعري ټولګې په اړه دې ووایه. هماغه یوه شعري ټولګه دې تر اوسه پورې چاپ شوې ده که نه بله شعري ټولګه هم لرې، یا مثلا غیر د شعري ټولګې نثر برخې ته دې کار کړی، ژورنالستیکي فعالیتونو ته وښیي، تاسو زیات ژورنالستیکي فعالیتونه لرئ، ښې مقالې لرئ، دا مو هم یو وخت کې راټولې کړې وې، یو پروګرام مو درلوده، په هغه اړه هم تاسو ویلي ول چې یو کتاب چاپ کوو. په دې اړه لنډ وضاحت راته راکړئ. ښه، ډېره زیاته مننه. په هېواد کې دننه چې کوم ملګري دي هغوی ته هم سلام، او هغوی چې مسافر دي هغوی ته د ځانګړی سلام وي. د مسافرۍ شپې ورځې مو رنګینې او ښایسته اوسېږه. یو شی به درته ووایم چې ډاډه اوسېږئ، که تاسې خفه یې خدای که موږ هم خوشحاله یو. نو درد مو سره شریک دی، که تاسې موږ پسې ځورېږئ باوري اوسېږئ چې موږ تاسې پسې خفه یو. د هر ملګري په تلو باندې کله یوې خوا خوشحاله شوي، له بلې خوا پې نهایت خفه شوي، ځکه یو چې موږ د خپل څنګ ملګري له لاسه ورکړي، دوستان مو له لاسه ورکړي، رانه لرې شوي دي. راځمه د شعري ټولګې. زما شعري ټولګه رنګونه ممکن ډېر ملګري ورسره اشنا یي، ممکن ډېر ورسره وي لوستي وي یا یې لیدلي وي. له هغې راوروسته نوره شاعري هم شته ده، په کراره به هغې سره هم ګورو. اما د ژورنالیزم په برخه کې زما دوه اثره چې یو نسبتا څېړنیز رنګ لري چې هغه د ټلویزیون برخې لپاره دی، او مسلکي د ژورنالیزم د برخې دی، د خپرونو د جوړولو په برخه کې دی، د ټلویزیون لپاره. د خپرونې له پایل نه راواخله هغه فکر چې را پیدا کېږي له هغه ځای او تر هغې چې خپرونه راټولیږي او نشر ته سپارل کېږي، تر دغه په دغه جریان کې چې هر څه پیښیږي په یوه خپرونه کې په ټلویزیون کې، دا ټول مې پکې راخیستي دي او ټول پکې په ډېر تشریح سره راغلي دي، له عملي مثالونو سره راغلي دي. بل د ژورنالیزم د برخې زما یو اثر چې هغه هم چاپ ته تیار دی، البته یوه یادواري باید وکړم له یو دوه ملګرو چې دواړه له هېواده بهر دي، کورونه ودان چې هغوی را سره ژمنه کړې ده چې د دغه دواړو کتابونو لپاره به هغوی اوږه ورکوي او تر څو پورې نور د ژورنالیزم لارویان د دغې برخې مینوال هغه ترلاسه کړي او کومې پوښتنې چې په دې برخه کې لري هغه ورته ځواب شي. که نومونه یې واخلم داسې نشته چې بیا رانه ګیله وکړي، وایي به چې موږ نه غوښتل چې موږ نومونه واخیستل شي. نو په هر صورت کور ودان ممکن څاري مې دلته، بیا هم ځانګړې مننه ترېنه کومه، کور ودان. بله زما خپرونه وه چې هغه وخت له نیکه بخته تاسې را سره وئ، همدلته وئ، د ژورنالیزم د برخې عکاس، د ژورنالیزم د برخې ځانګړې خپرونه وه او تر ډېره په هغو مسایلو پکې بحثونه شوي دي چې یا نوي وو، په کتابونه چې ما څومره لوستي دي، پوهنتون کې ما څومره لوستي دي، ما یې په اړه څه نه وو لوستي، نوي مسایل وو، هغه مې راخیستي. له یو استاد سره نه، د 5 او 6 استادانو سره ما په هغو باندې خبرې کړي په یوه موضوع باندې، بیا مې هغه خپرونه پې باندې راټوله کړې. یا هغه موضوعاتو چې هغه ګونګ و، روښانه نه و، روښانه تعریف شوي نه و، یا دا چې چا ورته په ډېر سرسري ډول کتلي و اما هغه ډېر زیات مهم و، نو هغه مې راخیستې دي. نو هغه هم بیخي نهایي ده، ما نن هم په هغې باندې کار وکړ، ځینې شیونه پکې پاتې وو، ځینې پوښتنې داسې وې چې د موضوعاتو فکر کوم کله کله انټرنیټ کې مشکل پیدا کېږي، دوستان تاسو به زړه نه تنګوئ او خبرې هم دغه فایل کې لږې خبرې لرو، وروسته له هغې شعر شاعري اورو، تاسو زړه نه تنګوئ، را سره به پاتې کېږي، انشاءالله پروګرام به لا رنګینه کېږي، ښایسته ښایسته زمزمې به کریمي صاحب درته وکړي. خو تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې انټرنیټ یو څه اندازه ضعیفه ده او کله کله دغه مشکلات وي پکې چې اړیکه دې قطع سي یا مشکل دې پکې پیدا سي،
عکاس خپرونه چې ډېری د ژورنالیزم د ډګر لارویانې اوریدونکي ول د هغوی لپاره ځانګړې خپرونه وه د شمشاد راډیو پروګرام وه او موږ تر ډېره پورې هڅه کوله چې هغه کې هغه ګونګ موضوعات راواخلو یا هغه موضوعات چې مطلب ډېر اړین دي او په عملي ژورنالیزم کې ملګرو ته په درس کړي خصوصا هغه ژورنالیستان چې نوي دغه ډګر ته راتلل هغوی سره یې همکاري ډېره کوله نو دغسې یو پروګرام مو شروع کړی و ما غوښتل چې زه پوښتنه وکړم خبرې به هم را لنډې کړو کله کله وایو چې خبرې به را لنډې کړو خبرې را نه اوږدېږي خو خیر ځینې وخت دغه توضیح ته زړه مه تنګوئ توضیحاتو ته چې ځینې خبرې په زړه کې پاتې زه کریمي صاحب څو شیبو کې بېرته بیا راغلم انشاءالله هغه به راسره ملتیا کوي تاسې ملتیا کوئ بیا به نو ښایسته ښایسته شعرونه ځینې واورو ښې ښې زمزمې واورو زه خو نن دا لږ لږ چې خبرې رانه غلطېږي یا ګډوډېږي مخامخ راته صافی صاحب ناست دی او صافی صاحب خو زموږ مشر دی او مشر ژورنالیست دی نو طبعا کله چې دا مشران ناست چې دا کشران لږ تحصیل لاندې راځي نو د هغه داسې هم بښنه کوئ ناست دی نو لږ لږ مشکل به وي خیر په هر حال کریمي صاحب څو شیبو کې بېرته راخلم خیر بل ملګري ریکوست کړی ما فکر کوم چې کریمي صاحب دی نورو ملګرو نه هیله همدا ده چې تاسې منتظر شئ دغه د کریمي صاحب بېرته راغی چې دا واورو ښه په هر حال خیر دا خو د افغانستان انټرنېټ دا مسایل پکې پیدا کېږي ډېره مننه کریمي صاحب کور ودان کله کله مشکل پیدا کېږي خیر ده دا شته د افغانستان انټرنېټ کې لږ مشکلات په دې چې لږ کمزوری دی یو څه اندازه کریمي صاحب یوه پوښتنه کوم هغې نه وروسته به یو شعر وورو ځکه چې ملګري رانه خسته نیسي د ټولو هغو ملګرو مننه چې لایف یې له نورو ملګرو سره شیر کړی دی زما تمه هم نه وه چې په څو دقیقو کې به دغه شیر دومره زیات سي په هر حال له ټولو مننه چا چې کومنټونه کړي چا چې خپرونه شیر کړې ده کور مو ودان ژوندي اوسئ په د نوي نظام په راتګ سره طبعا چې د پر اډیوي خپرونو به یې تاثیر کړی یا مثبت یا منفي په هغه باندې خبره نه کوو اوس فقط همدومره غواړم پوه شم چې د اوسنۍ خپرونې چې د راډیو خپرونې دي یا په نورو راډیوګانو کې دي د اورېدونکي هغه مینه هغه لیوالتیا د پخوا په څېر ده زیاته شوې کمه ده لومړی خو له ټولو لیدونکو له تاسې بخښنه غواړم چې دلته موږ دا خو برقونه هم دلته داسې دي لکه سوالي که نه پیسې مو ورکوو خو سوال ته ناست یو پکې نو خدای دې دا هر څه سم کړي مسله د خپرونو چې ده اوس تر ډېرو ځایونو کې په هغه ډول باندې خپرونې چې څنګه د ټلویزیون د لیدونکو غوښتنه وه هغه امکان نه لري ډېرې محدودې قدیم هغه ساحه یې هغسې نه ده پراخه لکه څنګه چې پراخه وه نو تر ډېره پورې ټلویزیون خپل هغه لیدونکي له لاسه ورکړي دي او خلک تر ډېره پورې چې اوسګار شوي هم دي ټول په کورونو دي د راډیو اورېدونکي نهایت ډېر زیات دي اوس دوی له راډیوګانو ډېرې لوړې تقاضاوې لري چې پروګرامونه ورته جوړ شي ورته خپرونې وشي په بېلابېلو برخو کې موږ هم نهایي هڅه دلته همدا کوو چې د اورېدونکو هغو غوښتنو ته د هغوی هغه د علاقې وړ خپرونو ته هغې ټولو ته رسیدګي وکولی شو نو د پخوا په پرتله د راډیو اورېدونکي نهایت ډېر شوي لیوالتیا ډېره شوې ده او دلیل یې هم دا ده چې له یوې خوا بېکاري و له بلې خوا نه دا چې مخکې که خلک له ټلویزیون سره مصروف وه اوس خلک هغه څه چې دوی له ټلویزیونه تمه لري غواړي هغه شته دي نه دا نور دوی ګوري نه نو تر ډېره پورې په راډیو باندې باور ډېر شوی علاقه ډېره شوې ورته او موږ هم نهایي هڅه کوو چې ورته هغسې وکړو څنګه چې د دوی غوښتنې دي ډېره مننه په دې باندې تم کېږو نه چې بحث بیخي بلې خوا لنډ شي یو لنډ ستا خپله انتخاب اورو د هغې وروسته نو بیا نورې د ژوند کیسې خاطرې دي په هغې باندې خبرې کوو دا برخه همدلته پای ته رسوو یو شعر درنه اورو یو ښه ترنم اورو چې خوښه تا ته درکوو که نه ملګرو خو کومنټونو کې چې ما کله پوسټ کړی و ډېرې غوښتنې یې کړې وې چې د برکلي هلک دی یو مین په تا یو هلک په تا مین دی هلک په تا مین دی یو هلک داسې لیکلي وه په سندرو کې د ستایي کریمي یوه جنۍ ده دغه یې غوښتی و تورې سترګې د ړندې شه لیونۍ زازار مې درپسې شه دا غوښتنې ملګرو کړې وې انتخاب لومړی تا ته درکړو چې تا څه امر کړي هغه راباندې واوره
ښه زه داسې کومه لومړی د سید جلاني جلان صاحب څو بیتونه دي او بیا ورپسې د پښتو ژبې د خوږ ژبې شاعر زموږ استاد د مشر شاعر او استاد شاعر محترم رحمت شاه سایل صاحب څو کرښې دي. نو زه همدا له اوریدونکو سره شریکوم او له لیدونکو له تاسو سره تمه دا ده چې ډیر به بد نه اوسېږي. انشاءالله بیخي به ښه اوسېږي. له ټولو ملګرو مننه، د ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام وایم. زه بخښنه غواړم چې هر یو مسیح کمنټ ته جواب نسم ویلی. نو کریمي صاحب مهرباني د زړه په غوږو ټول درته غواږي. قربان شم. لومړی د جلان صاحب بیتونه دي. او ملګرو ځکه مو ځواني د مستۍ اور نه کوي، لارې ګونګې دي قدمونه پکې شور نه کوي. د زمانو له ګردابو مې رایستلی شي خو جانان له دوه ګوتو نیولی مزور نه کوي. زړګیه ژویا د احساس پر شونډو سرې سکروټې د چمګاون کې څوک د سپینې خلګې پور نه کوي. ما د حسن په محشر کې پرېږده، ما د حسن په محشر کې پرېږده، د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده، د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده. د بېوسۍ عمره لوګې شم درنه، د بېوسۍ عمره لوګې شم درنه، د بېوسۍ عمره لوګې شم درنه، د زندګۍ نشه مې سر کې پرېږده، یا د زندګۍ نشه مې سر کې پرېږده، د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده، د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده. ما د حسن په محشر کې پرېږده، د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده. زړګیه نن مې د خپل درد په خاطر، زړګیه نوره زړګیه نوره مې د خپل درد په خاطر، زړګیه نور مې د خپل درد په خاطر، یوې ټپې ته په دې غر کې پرېږده، یوې ټپې ته په دې غر کې پرېږده، د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده، د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده. شرنګ د لاس د بنګړو غلی مشه، شرنګ د لاس
د بنګړو غلی مشاش رنګ د لاس د بنګړو غلی مشا یوه نغمه ترې په ګودر کې پرېږده یوه نغمه ترې په ګودر کې پرېږده د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده ته آبادۍ ته ځه آباد اوسې ته آبادۍ ته ځه آباد اوسې ته آبادۍ ته ځه آباد اوسې ما مې د خپل زړه په کنډر کې پرېږده ما مې د خپل زړه په کنډر کې پرېږده د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده سپرلی راتلو والا د پام مر گیا سپرلی راتلو سپرلی راتلو والا د پام مر گیا سپرلی راتلو والا د پام مر گیا سایل لږ په شور شر کې پرېږده سایل لږ په شور شر کې پرېږده د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده ما د حسن په محشر کې پرېږده ما د حسن په محشر کې پرېږده د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده د لیدو تاب مې په نظر کې پرېږده ډېره مننه وروره ډېره مننه ملګرو ډېر داد درکړه کمنټونو کې کورې ودان د ټولو نه ډېره مننه تا نه مننه ژوندی اوسې کریمي صاحب د دغه شعر د کمپوزونو په اړه ووایه تر ډېره بریده چې موږ ستا زمزمې اورېدلې ستا ترنم مو اورېدلی او په هر ځای کې ناست یو د هر شعر لپاره کمپوز جدا یو ډېر کم کوم تکراري شی ته وایې علت څه ده خوشحال لالا اول خو داسې کومه چې دغه کومو ملګرو موږ تعقیبوي له دوی بیا هم ځانګړې مننه زه یې د مینې پوروړی یم او ما ته د خدای هغه وس راکړي د دوی چې څنګه تمه ده توقع ده او د دې وس دې ما ته خدای راکړي چې زه څو شېبې دوی له سوچ و ذهن و له زړه نه هغه د دوی درد خفګان تشویشونه هغه واخلم څو شېبې له ځان سره وساتم او زما یوازینۍ هیله له شعر او ترنمه هم همدا ده چې زه د خپلو ستړو هیوادوالو غمجنو هیوادوالو څو شېبې درد ترېنه واخلم څو شېبې پام په بله کړم په دې هیله یم چې زه په دې کې بریالی شوی اوسېږم د ترنم مننه کور ودان د ترنم په اړه به زه ووایم هر شعر د یو نوي فکر د یوې نوې غوښتنې د یوه نوي درد د یوه نوي احساس له پایله لیکل کېږي یا یې له تاثره لیکل کېږي نو څنګه چې احساس پکې بدل دی څنګه چې پکې خبره بدله ده څنګه چې پکې تصویر بدل دی څنګه چې پکې حالت بدل دی څنګه چې د شعر آهنګ بدل دی نو ضروري خبره دا ده چې هغه ته به هماغسې د شعر د غوښتنې سره برابر یو څه ورکوي زما په کمپوزونو کې نهایي هڅه دا چې
شعر څه غواړي زه هغسې هغه ووایم. شعر چې څه غواړي. په ترنم کې تر ټولو مهمه خبره د شعر د مفهوم پیژندل دی، د شعر د کلماتو پیژندل دی، د شاعر درد محسوس کول دی، هغه چا چې لیکلی نو وروستو له هغې نه به بیا ورته ته کمپوز کوې. بله مسله دا ده چې که یو څوک داسې فکر کوي چې ګنې د موسیقۍ یا د سندرې لپاره د کمپوز کول او د ترنم لپاره دا یو دي. ډېر وبښئ چې اړیکه بیا پرې شوله. په هر حال ما خو مخکې یادونه وکړه چې دغسې یو ستونزه شته هلته افغانستان کې. له ټولو ملګرو مننه. حکیمي صاحب له تا ډېره مننه چې هم ځینو ملګرو ته زه هم ته داد ورکړئ، کور ودان ژوندی اوسې. عمران یاد صاحب له تاسې مننه. فرید الله مسافر چې دی مسافر دی له اروپا نه، او سمیر افغان چې دلته فیسبوک نوم هم بدل ده، خو خیر په هر حال ما ته یې داسې ویلي دي چې دا نوم مه وایه، نو نه پوهېږم چې اصلي کیسه څه رقم ده. نو دا هم راغلی دی لایف ګوري. ډېره مننه. او ټول ملګري رشاد مومند صاحب کور مو ودان ژوندي اوسئ. ټول کومنټونه تعقیبوم، خدای مو ژوندي لره. وبښئ نو پوره نن را سره په زحمت کریمي صاحب. هیله کوم زه ډېر زیات خوشحاله یم چې له تاسو سره یم، له ملګرو سره یم. بیا دې هم ټولو ملګرو ته هغوی چې همدا شېبه را سره یوځای شوي ټول ته دې سلام وې. ډېره مننه. موږ یوه لنډه هڅه پیل کړې ده دغه د تږو چینه خپرونه چې اونۍ کې یو ځل دلته فیسبوک پاڼه باندې یو ځانګړی میلمه لرو، او یو شپه بعد په ټیک ټاک باندې د اروپا پر وخت 10 بجې راځو او دغه پروګرام مخې ته وړو چې خوشبختانه ډېر نوي ملګري مو پیدا کړي دي په اروپا کې. ډېر ښه شعرونه وایي، ډېرې ښې غزلې لیکي، ډېر ښه اوازونه دي. یو نیم یې زه فیسبوک کې هم شریکوم. تاسې د یو ژورنالیست په حیث، د یو لیکوال شاعر په حیث باندې دغه هڅې ته په کوم نظر ګورئ؟ صحیح روان یو، غلط یو، مخې ته لاړ شو، ودرېږو؟ خوشحال صاحب کور دې ودان. د ژورنالیستانو د شاعرانو تر ټولو غټه هڅه همدا یې چې هغوی دې د خلکو ستونزې واوري، تر خلکو دې ورسوي، خلکو ته د بوختیا برابره کړي، خپلې ژبې، فرهنګ، ادب دې هر څه ته د خدمت وکړي. هغه کسان چې د ژبې حقدار دي، هغوی ژبې ته کار کړی، خپل فرهنګ ته کار کوي، هغوی ته کار وکړي. موږ له پایله که دلته موږ همدا هڅه کوله، که هلته تللی سره له دې چې هلته ډېر کسان تللي دي بیخي نادرکه شوي، او دا چې تا دا هڅه شروع کړې ځانګړې مننه باید درنه وکړو. خدای دې تاسو راته خوشحال لري او چارې مو هلته ښکلې اوسېږه. بیخي پر ځای هڅه ده، بیخي په ځای هڅه ده. یو خو په دغه سختو شرایطو کې چې یو چاته څو شېبې خوشحالي ورکوئ، پام یې په بله کوئ، دا هم د دنیا ګټه او هم د آخرت. ځکه د یوه زړه آبادول، نو که هغه اسلامي اړخ ته ځو، اوس به دا خبره ډېره اوږده شي، نو د یوه کس خوشحالول یا له هغه نه خفګان اخیستل، فکر کومه تر دې غټه د ثواب بله لاره نشته ده. نو تاسو د خدای خوشحال لري. له بلې خوا نه همدا چې تاسې دلته ډېر نوي ځوانان چې دوی په همدغه برخه کې سره کار کوي او یو بل سره نه پیژني، د پیژنګلو یو ډېر ښه ادرس برابر کړی چې دوی سره وپیژني، دوی سره بلد شي، دوی د یو بل له افکارو سره خبر شي. دا تر ټولو ډېره مهمه مسله ده. بله مسله چې ما ته ډېر خوند راکوي، هغه په هیواد کې د شته ځوانانو او د بهر چې کوم یو دي، د هغوی ترمنځ یو زنځیر، یوه کړۍ پیدا کېدل دی. دا بیخي ښه شوه چې زموږ بهر کوم ملګري دي، هغوی د دې ځي له ملګرو نه خبرېږي، ورسره پیژندګلوي ترلاسه کوي، یا یې له حال احواله خبرېږي، او هغوی همداسې برعکس. نو تاسو د خدای راته خوشحال لري. د دې ترڅنګ موږ په پښتو ادب کې په ځوان قشر کې ډېر ښه استعدادونه لرو. زموږ یو بدبختۍ دا ده چې موږ دلته په رسنیو کې پاتې یو، دلته همغه کسان چې مطرح دي همغه ډېر د پام وړ وي، همغه که خپرونه هم کېږي همغه د پام وړ ده، که راغوښتل کېږي، که یو پروګرام هم ورته جوړېږي، په نومونو باندې قضاوت کېږي. هېڅکله هم داسې ونه شو چې په هغه څه باندې د قضاوت وشي چې یو څوک ټولنې ته وړاندې کوي. یوازې په عمر په نومونو باندې قضاوت کېږي، او له نیکه بخته
ستا پروګرام چې دی دلته په نومونو قضاوت نشته دی، دلته هماغه څوک چې حقداره دی هغه راځي او دا د دې لپاره چې پښتو ادب وغوړېږي، دې برخې ته خلک چې کار کوي هغوی ښه تشویق شي او لا ښه کار وکړي، د هغوی لپاره بیخي یو ښه خبر دی، د پښتو ادب د راتلونکي لپاره یو ښه خبر دی. ډېره مننه کریمي صاحب. کور ودان یو لنډۍ دي که درته په یاد دغه کرن خان ویلیم دي، ډېر مشهور طرز هم ده او ډېر ملګري خوښوي، خصوصا مسافرو باندې ډېر ښه لګېږي، د مسافرو غوښتنه ځانګړې وه، نو که دغه راته یو څو لنډۍ راته ووایي بیخي به ښه سي. یو سروکی بیا په منځ کې وي چې ځمکه وده اسمان وده دی ټول جهان وده دی، لنډ یو زمزمه ورو همدغه درګه چې دا کنفوز مې لاله یاده وتی تا ته خو ما ومېله چې ما ته یو څو ورځې صبر راکوه چې زه ځان برابر کړم ځکه زه جوړ نه وم. سلامونه ته ټولو ملګرو، وعلیکم السلام وایم، په خیر راغلی، ستړي مه شئ، د پلار نازولې حیا. ډېره مننه خان الله پایله ستاسې به ومه کومنټونه هم کوي او خیر دې وسي ټول ملګري. فرید الله مسافر ور تاسو یادونه مې مخکې وکړله، الله دې لاره خوشحاله اوسې. بس نو غږ شه کریمي صاحب ته. فرید الله جان نه ځانګړې مننه، رښتیا کشي د کال ته هم دی موږ نه هېر کړي، ډېر نور ملګري هم دغسې کور ودان خیر وسي. زه هڅه کوم دغه کمپوز ذهن ته راولم. ښه، مسافر تلې کتلې درجګنا شما، مسافر تلې درجګنا شم او ګلمن مشه کمش ز سلګو نیولې وما او مسافرې په بیغمه کړه، مسافرې په بیغمه کړه، پښتنه پیغلا که پیغله یم په ننګ دې ناسته یمه، مسافرې کولی نشي، مسافرې کولی نشي، زه یادېږم په درېیم ورځ راځینه، یم مسافرې تا د ځان جوړ که، مسافرې تا د ځان جوړ که، چاړه راواخله ما حلاله که مینا، دا ته چې کزې ما په چا سپارې، دا ته چې کزې ما په چا سپارې، ما په بېننګه خلکو ما کما سپاره مینا، او دا ته چې کزې آخر بلاړ شي، ما ته ګړې په ګړې ما
کما وایا چې زما چې جنازه ستاسې کوڅه کې تېرې ده دا ووایه جانانه څه دې زړه کې تېرې ده زما چې جنازه ستاسې کوڅه کې تېرې ده دا ووایه جانانه څه دې زړه کې تېرې ده دا ووایه جانانه څه دې زړه کې تېرې ده. واه 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 ډېره مننه. کریم صاحب یو بیت تاسو ټولو ته ډالۍ چې زما په هر یو ملګري بادشاهي جوړیږي زما په هر یو ملګري بادشاهي جوړیږي زما همه واړه ملګري دي د کار ملګري ملګرو دا دم درک په سابرو ولیکل چې موږ د ټول په ژړا کړلو دا غږ او دا لنډۍ سي نو فکر نه کوم چې څوک ورته ټینګ سي رښتیا هم ډېره مننه ژوندی اوسئ. کامران احمدزی چې موږ تاسو ښه ډېر نږدې نه پېژنو ملګري به یاد پېژني. زه پوهېږم چې هغه به د فتنتوب پوښتنې کړي. سلام تر څنګه پوښتنه کړې ده چې هغه ده وایي ما سره اظهار سره او سهار سره درې واړو سره تا یو دفتر کې کار کړی دی که نه هر یو سره دې کار کړی ده داسې یو ځای مو کار کړی ده له چا سره کار کول ډېر خوند درکوه یو دا پوښتنه یې کړې ده او بیا یوه غوښتنه کړې ده اول دا پوښتنه به جواب شي بیا به پسې غوښتنه. ښه احمدزي صاحب ته خو د زما ځانګړی سلام وي نږدې له ډېرو کلونو سره پېژنو ښه شاعر او ښه لیکوال دی او د دې تر څنګ ښه ژورنالیست دی او ډېر خوږ ملګری دی. کورې ودان چې یاد یې کړو مننه ترېنه کومه. ما مخکې ویله چې زما په هر یو ملګري بادشاهي جوړېږي زما همه واړه ملګري دي د کار ملګري کله چې یو څوک د کار نو ضرور به هلته کار خوند کوي بیا یو څه چې کار کول راته ډېر خوند راکاو احمدزي صاحب سره او ټولو سره زه دا نه وایم چې خوشحال صاحب دا د لایف د فکر کومه احمدزي صاحب هم زما غږ اوري سهار صاحب هم زما غږ اوري د ټولو د یاد په خیر وي نور ملګري هم یو څه چې خوند مې د کار نه اخیسته هغه له اظهار الله خوشحال سره د کار نه خوند اخیستلو او زه ډېر زیات راحت وم سره له دې چې مخامخ هم دی چې هغه کار به نورو نه کوه هغه یې ماته راکوه چې سخت و هغه به په ما راباره و خو خبره دا ده چې خوند مې له کار نه اخیسته زه په دې پوهېدم چې بیرته زما زه چې کار کوم هغه ځای نیسي هغه رنګ راوړي له هغې یو څوک شته دی چې قناعت کېږي او بیرته ماته د دې وایي چې یاره دا کار ښه یا کور ودان سره له دې چې ما کار هېڅکله هم دې لپاره نه ده کړی چې زه د مننې یا د تشویق او دې په تمه اوسېږم اما ښه کار چې وکړي هر څوک یې که وکړي زه فکر کوم که هغه مدیر وي که هغه همکار وي که هغه اورېدونکي وي که هغه هر څوک هغه به یې ضرور ستاینه کوي نو ما ته چې کار خوند راکوه هغه اظهار الله خوشحال سره ډېره مننه ژوندی اوسې زه په همدې باندې لنډه خبره کوم هغه دا ده چې ما ته زه بیا ولې خوشحاله وم او ولې ارامه وم ولې مې ذهن داسې بیخي بېغمه و کریمي صاحب اوس بېغمه وم سخت کار به رښتیا ده کوه دې کې هېڅ شک نشته تر ټولو سخت کار هم ده کوه او کله چې به دی په دفتر کې و نو زه به بېغمه په دې وم چې زه کریمي صاحب څه جنجال هر شی خپله حالۍ زه به یا به کومې خوا لاړم یا به ویده شوم خو یو شی به وه تر ډېره پورې مسؤلیت پذیره و همدغه و چې زه بیخي بېغمه وم نو زما دپاره یوه ځانګړې خوشبختي ده او تر دې نه علاوه دا و چې کله کله چې به مطلب چا رانه لیکل غوښتل یا هغه به ول زه بیا د لیک کې ډېر تکړه نه یم ما کریمي صاحب نه ما همیشه ویلي چې کریمي صاحب نه ماهر نه همیشه مې دوی نه غوښتنه کړې ده او همیشه دوی راته ښودلي چې دا شی په دغه ډول ولیکه ځکه لیکوالۍ کې نو ماشاءالله دوی بیخي هغه په هغه اصطلاح واو نو ډېر علي دي
نو خدای دې دوی ژوندي لري. زما د ښو ملګرو تر څنګ لارښوونکي همداسې ډېر څه ما زده کړي دي. دې باندې سترګې نه پټوم او عمر کې کور نه ودان پټوم. وروره کور ودان. خوشحاله اوسې. ملګرو ته ملګري څه غوښتي ول خو د یاده مې وتل. ښه یو چا وویل ستا ملګري به د ښکلی ننګرهار وي. ما ویل نه زما ملګري یوه ښکلی ننګرهارۍ ده. یو چا لیکلي ول چې دا ووایه. خو زه وایم که نه دغه ټولو له منځه چې یا هغه تورې سترګې د ړندې څه لیونۍ یا هغه ووایي ځکه ډېر خلک یې خوښوي او زښت زیات مینهوال لري. یو په ژنۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي. هر یو چې ستا خوښوي بیا خو دغه درې واړه د ملګرو غوښتنې دي او که درې واړه راته وایي خو بیخي موږ ورته غوږ یو. ښه له ټولو اورېدونکو بیا البته له لیدونکو مننه. موږ عادت شوي داسې چې د مایک تر شا ناست یو نو تر ډېره اورېدونکي مو خولې ته راشي. له ټولو ملګرو مننه. کور مو آباد خیر اوسېږئ. دا تاسې غواړئ چې تورې سترګې د ړندې شه لیونۍ دا خو ښېراوې دي. ما یې وخت کړی وي زه نه غواړم بیا دا ښېرا تکرار کړم. په هر صورت باندې زه همدا وایم څو کرښې. ډېر به خوند ډېر به خوند. تورې سترګې د ړندې شه لیونۍ زازار مې در پسې شه لیونۍ. تورې سترګې د ړندې شه لیونۍ زازار مې در پسې شه لیونۍ. زازار مې در پسې شه لیونۍ. ستا ځواني د الینګار پسې لاهو شه. ستا ځواني د الینګار پسې لاهو شه. درنه پاتې ناز نخرې شه لیونۍ زازار مې در پسې شه لیونۍ. تورې سترګې د ړندې شه لیونۍ زازار مې در پسې شه لیونۍ. زازار مې در پسې شه لیونۍ. نه توبه خدایه خیرې مې درته وکړې. نه توبه خدایه خیرې مې درته وکړې. دا خیرې درته سرې شه لیونۍ زازار مې در پسې شه لیونۍ. تورې سترګې د ړندې شه لیونۍ زازار مې در پسې شه لیونۍ. زازار مې در پسې شه لیونۍ. زازار مې در پسې شه لیونۍ. نو خدای وکړه چې دا خیرې هم قبولې نه شي. اوس لکه چې ضرور باندې درد کې ځکه خیرې نه کوي ورته. پخوا خو لکه درد نه کوه. ډېره مننه له ټولو ملګرو نه. کور ودان خوشحاله دې اوسي چې کومنټونه کوي. ستوری عبدالرحیمزی صاحب ډېره مننه له پیل خپرونې ته ناست دی. سالارزی له بغلان نه ډېره مننه. کور ودان فهیم احمدزی ورور کور ودان وخیرې نه د ننګرهارۍ غوښتنه کوي. لنډ فقط په جنۍ باندې پیریان دي. دغه هم لنډ اوروسي ملګرو غوښتنه ډېره کړې ده. کریمي صاحب اوس خدای پاک بګیر راکړی چېرته داسې په اسانه کړي. ښه بیخي سمه ده. له ټولو ملګرو مننه. کور مو آباد. کوم ملګري ما وړاندې هم یادوري وکړو لکه نومونه یې اخلو بیا به دوی چې څه غواړي هغه به پاتې ټول. نو خدای مو راته خوشحاله لره. هر یو کومنټ ګورم ځانګړې مننه. خدای مو د ژوند کاکولکان نه دي دا په درد په شمال مه خوځوه. تاسې د راته راحته اوسېږئ. دا هر ترنم ما وړاندې ویلې چې یو احساس وي که نه همغه وخت کې بیا ډېر جالب راځي. زه به هڅه خوند ځینې اخلو. عبید لالا سلامونه تا ته هم په خیر راغلی. ستړی مه سې هرکلی کوم. عبید لالا خو زما مشر ورور ده. سلام یې درته وکړه کریمي صاحب.
زموږ د مرته سلامونه یې. ماشاءالله. بس اورو. زموږ او ستاسو ټولو مشر دی. خدای هم دې د لیدو ثواب سره وکړي د ټولو آمین. ملګرو سره. امين. په جنۍ باندې پیریان دی خو هندوان دی زما هم څو رقیبان دی خو هندوان دی په جنۍ باندې پیریان دی خو هندوان دی زما هم څو رقیبان دی خو هندوان دی په جنۍ باندې پیریان دی خو هندوان دی زه پرې ګران یم په ما ګران دی په ما ګرانه زه پرې ګران یم په ما ګران دی په ما ګرانه ستا غمونه مې یاران دی خو هندوان دی په جنۍ باندې پیریان دی خو هندوان دی زما هم څو رقیبان دی خو هندوان دی په جنۍ باندې پیریان دی خو هندوان دی په جنۍ باندې پیریان دی خو هندوان دی. د لاس باندې رومال وتړه شرنګ ونه کړي د خار قاضي د ترنم خلاف فتوا ورکړي. اسنه چې څوک پکې پیریان نه یو دا پیریان یاد کو نیولې. نه ان شاء الله نه به ډیره مننه. کله چې د دوه شانو غوښتنه ملګری نورم کې کلاندې مورته وایي زه وی غتند به ماته سي یو د برکلی حلق کې یو جلې پتا مینده کسره کم دغه سي ملګری لیکي یو زما یو وخت کولې جلې ننګرهاري ده. ښه دواړه زر زر وایم یو بیت وایم ښه زر زر نه خو په طبيعت یې وایا. زم چې ټولو ته وخو رسیږي یو ملګری هم خفه نه شي کنه. باور وکوه ښکلې بله کلک پتا مینده او کلک پتا مینده د بر کلي کې اوسې یو هلک پتا مینده هلک پتا مینده باور وکوه ښکلې بله کلک پتا مینده او کلک پتا مینده د بر کلي کې اوسې یو هلک پتا مینده هلک پتا مینده ټپې د ښکل وشونډ سندرې درته ناسي سندرې درته ناسي ټپې د ښکل وشونډ سندرې درته ناسي سندرې درته ناسي چمبا پتا مینا د چک چک پتا مینده چک چک پتا مینده د بر کلي کې اوسې یو هلک پتا مینده هلک پتا مینده له څنګه لرې مزه کرمې خوا کې اوسه کرمې خوا کې اوسه له څنګه لرې مزه کرمې خوا کې اوسه کرمې خوا کې اوسه ابوی پتا مینا د بابک پتا مینده بابک پتا مینده د بر کلي کې اوسې یو هلک پتا مینده هلک پتا مینده باور وکوه ښکلې بله کلک پتا مینده او کلک پتا مینده د بر کلي کې اوسې یو هلک پتا مینده هلک پتا مینده
دا غټه بدبختي چې څوک پې مین دي او بل خبر نه وي که نه. الله 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 ته پوهېږې کریمي صاحب پوره 11 کاله اخوا لاړم زه بېرته ذهن هغه غږ چې ما 10 کاله وړاندې اورېدلی و دغسې مغزو کې ته راته هغه 10 کاله وړاندې چې د یو چا مینهوال وم نن ما ته مخامخ ناست ده ما ته شعر وایي ما ته زمزمه کوي. هیله کوم وروره هیله کوم قربان شم. خدای دې ژوندی لره کریمي صاحب هغه یو بل هم پاتې څه لکه چې کریمي یوه جملې ده ټول خدای دې په ځان مایل کړي. هغه په دغه زما شعري ټولګه کې چاپ هم دی او فکر کوم په ننګرهار ملي راډیو کې میلمه وم. هغه وخت کوم ملګري که یاد ته ورځي د ستورو کاروان یوه خپرونه وه هغې کې میلمه ومه نو هغې لپاره هم دا ترنمونه ریکارډ کول دا ما هسې وویلې ملګري ناست وم دا واورئ چې څنګه دی که نه یو وخت مې من په خپرونه کې چې کاته وایي چې ترنم اورو چې همدا یې پکې پلی کړم ما ویل چې دا خو مې دې لپاره نه و کړی ومه چې ډېر ښه راغلی. نو بیا د ګڼو هېوادوالو خوښ شوی کور ودان چې مینه یې راته پرې باندې راکړې ده او خوشحاله په دې یم چې دوی به یو څو شېبې دا اورېدلی نور غمونه به یې له یاده وتې. همدا وایم خدای وکړه چې ذهن ته مې لا راشي. بس انشاءالله راځي راځي. ستا په مینا باندې پای ستا د مینې لیونۍ ده ستا په مینا باندې پای ستا د مینې لیونۍ ده په سندرو کې د ستایې کریمې یوازینۍ ده کریمې یوازینۍ ده یو چا ووې ستا ملګرې به د ښکلي ننګرهار وي یو چا وویل ستا ملګرې به د ښکلي ننګرهار وي که د ښکلي ننګرهار وي ما ویل نه زما ملګرې یوه ښکلې لغمانۍ ده ما ویل نه زما ملګرې یوه ښکلې لغمانۍ ده په سندرو کې د ستایې کریمې یوازینۍ ده کریمې یوازینۍ ده د پاولو شرنګای لارې زما ستړي زړه کې وکړې د پاولو شرنګای لارې زما ستړي زړه کې وکړې زما ستړي زړه کې وکړې مشک په ولې را روانه د سپین غره غې کې کوچۍ ده مشک په ولې را روانه د سپین غره غې کې کوچۍ ده په سندرو کې د ستایې کریمې یوازینۍ ده کریمې یوازینۍ ده. واه 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 ډېر علي ډېر خوندور ډېر مزېدار کریمي صاحب خدای دې وکړي چې ښه خبره دا ده چې ستوني در سره پوره مالتیا وکړله قسم هغه دا و چې ما ډېر لنډ وخت کې لږ وخت کې دا ته وویلې چې کریمي صاحب راځه نن را سره برخه واخله نو ستا د کور ودانه چې دعوت دې ومنه او ملګرو نو همدا اړیکې چې همدا زمزمو ته بیخي غوږ یو بیخي نیولي یو وی نو ډېره ډېره مننه هیله کوم له ټولو اورېدونکو مننه. کور ودان ملګرو ډېر داد درک په کومنټونو کې ډېره ستاینه یې وکړله ستا د غږ ستا د هنجرې ستا د لیک ستا د شاعرۍ د ټولو قربان شم ټولو ته د بیا هم زما سلام وي د ټولو له مینې مننه او ځانګړې مننه لتا چې زموږ او د دوی ترمنځ دغه رابطه ټینګه کړې ده خدای دې راته ټول خوشحاله لري تاسې دې هم راته خوشحاله وئ وروره کور ودان ژوندی وسې زه باوري یم چې تا اصل کې پروګرام لپاره نور شعرونه به کړي وو ځکه زما غوښتنه دا وه خو چون بیا د ملګرو کومنټونه چې کله ما وکتل د هغوی غوښتنه مې وکړه طبعا نو مجبور وم چې د هغوی غوښتنې ته ما اولویت ورکړی وه کوم شعر دې په خپله خوښه د چا راخیستی ده چې نوی کمپوز دې ورکړی ورته ښه فکر کوم نوی خو همغه و چې وړاندې مې د سایل صاحب ویلې او زه له خپلو پخوانو یو شعرونو یو دی خدای وکړه چې دا د زموږ او ستاسو د ټولو لیدونکو ملګرو خوښ شي
اها ممکن ځینو ملګرو ممکن اورېدلی هم وي. ډېره مزه به وکړي، موږ ورته د زړه په غوږو غوږ یو. اورو یې کریمي صاحب. قربان شم وروره، خدای مو راته ښاد لره. شعر داسې دی چې خاورې ولا خاورې شوه روښانه نه شوه، خاورې ولا خاورې شه روښانه نه شوه، ګونګه پاتې شوه کیسه روښانه نه شوه، بخت مې ویښ نه شو روزګار راغلی نو، بخت مې ویښ نه شو روزګار راغلی نو، بخت مې ویښ نه شو روزګار راغلی نو، د غربت شپه شوږده روښانه نه شوه، ګونګه پاتې شوه کیسه روښانه نه شوه، ته مې څه بایلودې خاورې مې په سر شوې، ته مې څه بایلودې خاورې مې په سر شوې، ته مې څه بایلودې خاورې مې په سر شوې، د ژوندونه پاتې حصه روښانه نه شوه، د ژوندونه پاتې حصه روښانه نه شوه، ګونګه پاتې شوه کیسه روښانه نه شوه، مینه غواړي ژوند بې مانا نه غواړي، اور د نفرت بل په هر خوا نه غواړي، دا زما د زړه نارامي او درد یار غواړي طبیب او مولا نه غواړي، څوک دی چې ګلونه خوښیږي نه، څوک دی چې په مخې هوسانه غواړي، زه چې د چا خوښ یم زما نه دی خوښ چې د زما هغه ما نه غواړي، ښکلي ولږدي ښکلي ولږدي اوږدې اوږدې وادې، مینه خو بېګا او سبا نه غواړي، دلته نور له جنګه خلک ستړي دي، نور دا بدرنګه سودا نه غواړي، وکرمې دا خو عجبه
ده چې ستا په شعر میندې او تا نه غواړي د غره په سره د ګلو ویش دی نه مې لالی شته نه یې برخه بېلومه یا په پلار مې بله جرګه وکړه قدر نه کړم په ړومبي چربانګ بزونه ستا د نیستی پیغورې راکه لالی املا تړه چې بل وطن ته ځونه سالو مې پاس په پړې زوړ شو لو پیزوان مې زنګ شو لالی کور ته نه راځي نه یا په ما مېړوخې د زړه بایله په پردې ځمکه شولې چا کرلې دي نه په پردې ځمکه شولې چا کرلې دي نه ډېر جنکې چې بدرګه در سره زینا مزلې ونی چې زما زړه در سره زینا مزلې ونی چې زما زړه در سره زینا. واه 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 ډېره مننه کریمي صاحب چې ځان دې پوره ستړی که زخته زیاته مننه زیاته خواري دې وکړله زموږ د ټولو غوښتنې دې ومنلې زموږ د ټولو پوښتنې هر یو د غوښتنه او پوښتنه دې ځواب کړله کور ودان ژوندی اوسې فقط وروستیو کې همدونه وایم چې الله پاک دې دغه تازه حنجره خوږه حنجره تل همداسې خوږه لره او د خپل نږدې ملګري او د کلونو ملګري او په اوسني وخت کې ستاسو یو ځای همکاران بیا هم یې له کلونو وروسته ماهر احسانزي په اړه که ته راته لنډ ووایې چې تاسو دواړه څنګه بلد سوئ څنګه مو ملګرتیا پیل کړله او د پوهنتون دورې فقط یوه خاطره غواړم چې وایو زه پوهېږم دې کې د شیطان لاس دی ښه زه ماهر نږدې له 14-15 کال راهیسې پېژنم هغه وخت چې ننګرهار ستورو کاروان ته دویم اړیکه کوله او موږ به هم کوله له هماغه ځایه سره اشنا شوي وو بیا په 1480 کال کې په کامه کې د استاد محمد آصف صمیم په حجره او دیره کې د تکړه شاعر او لیکوال ژورنالیست اجملاند لپاره نمانځ غونډه نیول شوې وه بیا هغې غونډه کې زه هم برخوال وم او دا چې ماهر دی هملته په کامه کې ژوند درلود هلته مو بیا سره ولیدل له هغه ځای مو بیا له یو بل سره شمېرې تبادله کړې او بیا همدغسې سره پاتې شو نو د پوهنتون په دوره کې زه د هغه نه یو کال مخکې ومه زما دوهم کال و چې ده راته زنګ ووهه چې زه لغمان پوهنتون ته بریالی شوی ما ورته ویل چې راځه نو الله دې راوله زه هم دلته یم نو بیا دی چې کله راغی هملته مو سره اطاق هم یو ځای ونیو بیا دا 3 کاله چې زه هلته ومه او دوی وه نو دا 3 کلونه موږ سره په یوه اطاق کې تیر کړي دي ډېرې عجیب و غریبې خاطرې سره لرو یوه خاطره خو دا ده چې ماهر په خوب کې غاښونه چیچل البته خریده نو یو شپه ما غاښونه چیچل زه به چې کله ذهنا ستومانه شوم نو ما به غاښونه چیچل نو یوه شپه چې غاښونه مې چیچل نو موږ داسې سره وده کېدو چې امام سر دلته راته او د دم دلته راته نو دا یې په عذاب شو رابسراجیک شو وایي دا خره د غاښونو چیچل دې بند کړې که په دې خوله کې درته دا سوپ درکړم نو
نو خو له خوبه مو خو ځان مې راسته که ځان مې جوړ کړ دی به ډېر زیات خرېده. نو یوه شپه مې یو ځل وخوځو چې ماهره خرېږه مه له خوبه دې وایستم. بیا مې وخوځو چې ماهره تنګ دې کړمه بې خوبه دې کړم چې ونه شو. آخر مې د ویښتان نه راکلکه مالې که دا ځل د خر مې درنه اورېده ما تا خو سوکان خو زه د دې خولې ته لغتې نیسم او سم دې برابروم. نو بیا د شپې داسې شو چې اوس دی راپاڅېد ناست او ګوري ما ته خاندي خو زه ترې وده شوم. بل ځل جالبه دا وه چې ماهر به دغه کول دا ویښتانو باندې تیل ووهه یو مخ ته یو کریم یو څه ووهه دا شی پکې هېڅ عادت نه و. نو یو ورځ راغی چې کته مې نو ګیره تازه جوړه کړې ده اپل سره داسې سپېره سپېره ښکاري. نو ما ورته ویل چې دا کریم واخله هلته چې هر یو ستا خوښېږي ترې نه استعمال کوه. وایي نه دا شی نه کوم. آخر مې ورته ویلې یو رقم کریمونه دي عام دي هر څوک یې کاري مال دا خو هدې کې څه مشکل دی. وایي نه نه یې کوم. موږ یو بل ملګری دی ممکن ډېر ملګري د هغه له نوم سره ماشنا یي انځورګر دی خطاط دی واسه نادر او ملګري به یې پېژني. نو هغه ته مې ویل مالته یې کلک کړه. هغه ویل وایي زه خو یې نه شم کلکوی. بالاخره ما کلک کړ هغه ورته دا کریم واخیست او دې مخ ته یې ورته ونیو او ښه یې دا مخ ورته وسولاو. بله جالبه خاطره زموږ دا وه چې موږ به هر وخت امتحانونه به چې کله زموږ د پوهنتون کېده نو یوه میاشت وړاندې موږ امتحانونه نور زیاتي تلو کور ته بیا نه تلو. له هغې وړاندې به لاړو سهار مانځه نه وروسته به نور تلو د الینګار سیند غاړې ته بیا به ان ماښام بیرته راتلو همالته به درس ته ناستو او چې شپې به راغلو ډوډۍ به م چې وخوړه بیا به د لغمان جامع مسجد ته تلو هلته به د شپې تر 12 پورې ناستو هلته درس. په دې شپه ما ورته ویل مال چې یاره زه تاسو سره نه ځم. یوه شپه شو مال چې زه تاسو سره نه ځم. وایي ځه چې ځو مال هېڅ مې نن طبیعت جوړ نه دی او هېڅ ښه احساس نه لرم نه ځم مال در سره او زما ته مال چې داسې یو اګاهي وشي مال چې هغه کار کوم زما پکې تاوان یي زه نه ځم له تاسو سره مال. خدای شو 2-3 ملګري نور شو په زور یې ځان سره وخوځولم چې لاړم بیرته چې راوتم څپلۍ مې ټول یوه جمعه نه کېده چې هغه چا پټې کړې وې. او په سبا باندې چې شو په سهار باندې شپې دا شو سهار کې سیند غاړې ته هر وخت درس ته تلو که نه. نو ما ورته ویل مال نن زه درس ته له تاسو سره نه ځم سیند غاړې ته. وایي ولې نه ځې مال هېڅ طبیعت مې جوړ نه دی نه ځم. وایي نه ځو خو دې ځنه ځان سره کشو خو لاړم ورسره هلته درس ته کېناستو د سیند غاړه کې درس ته کېناستو. یو وخت زموږ دا ملګری واسه نادر دا چې زه د دوی نه یو ټولګی مخکې وم یو کال مخکې وم دوی نه نو کومه پوښتنه به که د درس اړوند پیدا کېده دویم ژورنالیزم کې وزم نو بیا به راتلم ماته ویلې چې دا موضوع څه ډول ده که نه. نو ما ورسره شریکوله نو یو موضوع یې راسره شریکوله ناستو د سیند غاړه ده او د دې سیند له غاړې یو 2 پټیه یعنې داسې فکر وکړه 1.5 سل متره لرې موږ داسې فاصله کې ورته ناست غنم داسې یو لویشت دي که نه یعنې د اقرب میاشتې وروستی وې که نه. نو پیتاوی هم ښه لګېدو موږ به درس ویلی دې کې یو نجلۍ راغله دا هم د سیند په غاړه باندې راتلله هلته لاندې یو کیبلي پول و نو په هغې باندې لار نړه هغه لاره لږه اوږده و موږ داسې فکر وکړه مالې کوم میلمه څوک ده په سیند کې اوبه کمې وې مالې هغه لاره اوږدېږي دې کلي ته دا سیند باندې چې ورپورې وځي لاره لنډه ده کېدای شي د همدې خلک یې بلد وي په همدې سیند به پورې وځي همداسې به ځي. یو وخت چې ماهر د ما نه همغې خوا ته مخکې ناستو دوی څنګه چې دا نجلۍ ورسېده داسې ورته ودرېدله ورته ولاړه وه یو دا و یو زموږ یو بل ملګری دی نقیب الله زلمی نومېږي هغه خو به مې په دې تخلص په عذابه مال که ته 100 کلن هم شې ته به زلمی یې. نو بالاخره یو وخت چې شو دوی چې دا نجلۍ ولیده ځانونه یې غلي کړه پې باندې ځانونه یې په چپټرونو ورټوخ کړه خو دا نجلۍ راغله موږ سر ته راورسېده موږ سر ته چې راورسېده دلته چې سم دا زموږ ته رانږدې کېږي اوس موږ سره تشویش ده چې دا څنګه په دې لاره باندې راغله ځکه لاره نه وه عمومي یا د تګ راتګ لاره نه وه له هغې خوا یوه زړه ښځه وه یوه بله مرایقه پیغله نجلۍ وه دوی راغلې دا زړه ښځه خوا یې سیند غاړې کېناست او دا نجلۍ دې خوا پسې راواوښته
چې همدا راواوښته د دې سیند غاړې ته چې نجلۍ پسې راووتله مخکې ورته وویل ته یې چا په اجازه له کوره وتې موږ ویل ملا ووایي ولا کیسه بل شی ده خو ذاتي دا غټه نجلۍ چې وه دا وړه به یې جګه کړه په دې ځمکه به یې وویشته په دې غنمو پټي کې غېږې شروع شي اوس موږ ناست نه اوس خلاصی کوی شو نه څوک شته چې ورته غږ کړو چې راشئ دا خلاص کوي بس موږ ناست نو یوه خو دا وړکۍ نجلۍ بېچاره سخته خوږه کړه چې راجګه به شو راڅه به یې ملوله چې راجګه به شو راڅه به یې ملوله اخر یې ویل یار وروه ما سره کومک چې دا کور نه ځي خو دې ملګري ته مې ویل مال چې دا ته څه چل وکړو ما ته ویلې پردۍ نجلۍ ده پردۍ ښځه دی ته یې ورسره څه دي اوس به ته خو به د دلسوزۍ مسله شي بل څه به ترې نه جوړ کړي خو آخر نور مې زړه طاقت ونه کړ ما ورته ویل مالې ته حیا لرې ته عزت پېژنې ته انسان یې څه شی یې مالته مور دې اخوا درته ما په سپین سر ناسته ده کور به لري وروڼه به لري هغوی به عزت لري او څه به وي بله مسله مال دا وړه خور دې ده دلته د مال رانیولې ده وهې ټکوي ولې مالې کفر یې وکاو نو داسې یې کړی وای ځه مال ښځه صحیح ده دې کې اوس دوی غېږې دي د دوی غېږې دي او هلته د محلي پولیسو پوسته وه او هغوی هم چې ولیدو رامنډې شروع کړې کتم چې راغله مالک خو راغله مال پرې چې خلاصې کړي که نه حکومت ته هر شی په اختیار دی دوی چې راغله او لکایي په موږ راباندې کړه زه یې اول هغه ته ووهلم پسې دا ما ملګری یو قنداق ور واچاو اوس موږ ورته چې واوره څه چل دا ملګري مې چې لږ تېنه منډه کړه مرمۍ ورته تېره کړه اخر مې مال واوره ماغزه دې په ځای دي نه دي کیسه څه شی ده وای چې ونه خوځېږي مالې کیسه څه شی ده واوره وای دا نجلۍ هم دلته څنګه راوستي مالې نو خدای دې غرق که چې زه نجلۍ راولمه دلته یې راولمه بیا یې راولمه یې پټو منځ کې په غېږ واچوم دا د ریسلینګ میدان دی تا مال دغسې کیسه ده له کوره وتې هغه یې مال ورپسې خور ده راغلې ده خو خور دی ونه پوښتنه وکړه وایي څه چل ده وایي دغسې خو دې نجلۍ ته ویلې وایي ځه وایي نه زه مرمۍ ورته تېر کړې وایي ځه چې اوس دې 10 ډزه ولم خو هغه ورسره شوه لاړه او دا پولیس چې دي اوس دا ستړي ستومانه دي په دې پوله راته ناست دي ګوري اوس د موږ ورته کار راځي دوی موږ ته ګوري غلیم دي خندا مړ دي چې موږ څه وکړو اخر هم ورته مالې وروره کیسه څه شی وه وایي موږ اسکلې چې دا نجلۍ تاسې دلته راوستي دي او په غېږو مچولي مال نو خدای دې غر که خو څوک چې نجلۍ راولي په غېږو یې اچوي بیا دلته راولي سیند غاړه کې په غېږو اچوي دا مال ریسلینګ میدان دی څه شی دی نو پسته چې شو ماهر هغسې نه ما ته زنګ وهلی چې څنګه یاستئ وروڼو په حال باندې ډېر خفه شوم تاسې منډې مې ولیدې نو ډېرې جالبې ډېرې کیسې دي خو زه خیر چې لیدونکي ستومانه نه شي وایي به چې تاسې ایله خپلې کیسې شروع کړې ډېره مننه کریمي صاحب کور ودان خوشحاله اوسئ ما خو ملګرو هم خندل زیات ځینې کیسې هم ذهن کې پاتې کېږي د ملګرو غوښتنه ډېره همداره چې وروستۍ کې یو ځل بیا پې ټپې ورسره دوه ځلې تا ټپې ویلې موږ ته هغه ټپو طرز دی که زه سي ګرانه هغه ورته فقط څو دانې ووایه چې دا ملګرو هغه تنده ماته سي ورته ښه ګرانه بل دې وې چې رامین شه ګرانه اوس راته وایې زړګی صبر کمیه ګرانه مینه دې پټه پاتې مه شه ګرانه رب دې رسوا که چې تاوان در باندې شمه ګرانه ول مې نه خوړل ګلونه ګرانه اوس په تالا باغچو کې پاڼې ټولومه ګرانه زما دې دادا ته وایه ګرانه خوشحاله نه یم له ناکامه ژوند کومه ګرانه چې ما ویلې تا منلې ګرانه
تا به د دې یارانې خوند لیدلی وو نه او مینه دې پټه پاتې مه شه رب دې رسوا که چې تاوانه در باندې شمه یې زرې زرې مې ورته یوسئ وای چې د جنۍ د دادا ته به غوسه شي نه دا تا ته چا وې چې مین شه په سپینه ګیره دې اوس چړه د اوښکو زینه هو لاله سترګو کې مې ته یې چې د لیور کټه ورځمه پټې کما هندوستانه به مې میړه کما په پښتنه خاوره دوه ځله وکونډه شومه په پښتنه خاوره دوه ځله وکونډه شومه ځمکه وده اسمان وده دی ټول جهان جهان وده دی ما له خوب نه راځي په خوا کې په خوا کې په خوا کې مې جانان وده دی جانان 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 وده دی واه واه ډېره مننه لاجوابه ترنم لاجوابه زمزمه لاجوابه انتخاب ډېره ډېره مننه کریمي صاحب کور ودان چې زموږ دعوت دې ومنل کیسې دې راسره وکړلې خبرې دې شریکې کړې پای کې مو په ژورنالیزم باندې او ځینې په مسلب فعالیتونو باندې خبرې وکړلې کور ودان ژوندی اوسې که څه ویل لري نو لیدونکي دې ټول غوږ دي درته او تا ګوري تا اوري مهرباني وکړه ښه لومړی خو بیا هم خوشحال صاحب له تا یوه دنیا مننه کور دې آباد چې دغه موقع دې برابره کړې وه له ټولو ملګرو یوه دنیا مننه چې له پیله تر اوسه راسره پاتې شو تعقیب یې کړو البته زه یوه بښنه دا غواړم چې ما وویلې تا ته بېګا مې تا ته وویلې چې زه اصلا آمده نه وم که نه نو که احیانا کومه خبره زیات و کمه شوي موږ زما خبرې درنو لیدونکو ته او زموږ تعقیبونکو ته خسته کن تمامې شوي د ټولو نه بښنه غواړم او دا څه چې مې وویلې دا یوازې همداسې و چې مخته راغلي دي وویلې مې دي ځکه ما هېڅ تیاری شی نه درلودل او کارونو سره مصروفي په هر صورت باندې خدای وکړه چې دغه څو شیبې دي موږ سره دا زموږ لیدونکي خسته شوي نه اوسېږي خوند یې ترېنه اخیستی وي څو شیبې له هغه دردونو کناره شوي چې دوی له ځان سره لري او که د چا مو درد راپارولی د هغې ډېره زیاته بښنه غواړم او خدای مو تاسې ټول راته خوشحاله لره د ژوند چارې مو ښایسته اوسېږه په خاص ډول باندې ملګرو کې ساده هلک البته مسافر هلک مسافر هلک اصلي نوم یې عبدالستار حکیمي دی فکر کوم تا یې په اړه ماته یو څه ویلي وه ډېره زیاته مننه ترېنه کوم همداراز فرید الله مسافر واجد الله صدیقي عمران یاد دا مسافر ملګري دي ټول نو صدیقي صاحب ته هم ډېره زیات سلامونه او مننه ترېنه کوم همداراز فرید الله مسافر ورور ته افغان صاحب دي ته ټولو ته د زړه له کومې سلامونه
او خدای وکړه چې تاسې ټول ژوند راحته ولرئ او هغه هیلې امیدونه چې تاسې یې په زړه کې له ځانه سره لرئ، کوم هدف، کومې موخې چې تاسې د ځان لپاره ټاکلې، هغې ټولو ته په خیر او خوشحالۍ سره ورسیږئ، په راحتۍ سره ورسیږئ. تاسې د ټول راته خوشحاله وئ. همداراز ستوری عبدالرحیمزی، پایب جان، نور ملګري چې اوس مخته راځي، له ټولو نه یوه دنیا مننه چې له پایله تر اوسه یې تعقیب کړم. بیا هم همدا وایم که ما نه کومه غلطي شوي د خپلې لویې په خاطر باندې مې وبخئ. خدای دې وبخښه. ډېره ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې. تا ته ښه شپه، ښه خوبونه. ساعت هم شاته ښکاري چې قربان شم. ډېره ډېره مننه. کور ودان ژوندی قربان اوسې. شم. ډېره مننه. کور ودان. لیدونکو او اورېدونکو له تاسې هم یوه دنیا مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ چې راسره پاتې سوئ. خپرونه مو واورېدله. ما تر اخري بریده پورې هڅه وکړله چې ستاسې هغه غوښتنې او هغه پوښتنې چې مو درلودلې کریمي صاحب نه مې وکړلې او د هغه د کور ودان مې چې هر یو ته په ډېر ورین تندي او په ډېره حوصله ځواب وویلې او ستاسو غوښتنې ومنلې. کور ودان ژوندی دې اوسي. له حکیمي صاحب نه ډېره مننه چې د خپرونې له پیله تر اوسه پورې راسره و. ډېرو ملګرو ته یې جوابونه وویلي او حکیمي صاحب واجد الله صدیقي چې دی هغه ستا تربور دی. دونه یې درته وایم نور که ته پېژنې. مقصد که هر څه دی زه ورسره هېڅ مشکل نه لرم. ډېره مننه. خدای په امان. قربان شم. قربان شم. خدای په امان.